په نړیوال جام کې د لوبو بایللو لامل بې پروایي که بدبختي ده. د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ملګرو که چیرې غواړئ زموږ چینل هر ویډیو څخه خبر شئ نو سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو در ورسیږي. د کرکټ نړیوال جام روان دی او یوازې د افغانستان وروستۍ لوبه پاتې ده. د افغان لوبډلې 15 لومړنۍ یوازې په دې خاطر وبایللې چې د لوبغاړو ترمنځ یووالی نه او روحیات یې زخمي و. هر څوک پر خپله لار روان و، چا د ځان، چا د فضلي او چا بیا د اصغر او کپتان لپاره لوبه کوله. خو د دې ټولو ستونزو سرچینه تر نړیوال جام یوازې څو اونۍ وړاندې د اصغر افغان پر ځای د ګلبدین نایب د لوبډلې مشر په حیث ټاکل و. نور هیوادونه د نړیوال جام لپاره یو یا هم 2 کلونه وړاندې په لوبډله کې تغییرات راولي، خو افغانستان بیا یوازې 4 اونۍ وړاندې یو بې وخته او بې موقع اقدام وکړ. تر اوسه هم چا د بورډ څخه د دې پریکړې په اړه پوښتنه نه ده کړې چې ولې پر مهم او حساس وخت یو احساساتي او کرکټ په زیان پریکړه کړې. که چا ترې پوښتې وي هم فضلي ورته ځواب نه ده ویلی. انګلستان ته د ولسمشر د ورتګ سره یو ځل بیا په هماغه پخوانۍ جذبه لوبې شروع سوې. هر لوبغاړی د افغانستان لپاره لوبه کوي او لا هم لګیا دي، خو اوس ډیر ناوخته شوی ده. ځکه د نړیوال جام په پیل کې ټولو لوبډلو د افغانستان څخه ویره درلودله، خو د توقع برخلاف افغان لوبډلې د کرکټ د مینوالو هغه تنده خړوبه نه کړه څومره چې ترې هیله کېدله. په وروستیو لوبو کې د افغانستان منظم پیلوونکی لوبغاړی ونه لوبول سو، نه حضرت او نه هم نور علي ته موقع ورکړل کېدله. په عموم کې د کوچینګ سټاف ته وکتل چې خپله دنده یې په واقعي ډول نه ده ترسره کړې. کوچ په دې معنا نه چې لوبغاړو ته یوازې د بیټ او بال طریقه وروښيي. روزونکی باید د لوبې پر هر برخه کې نظر ولري او د لوبډلمشر سره یې شریک کړي، خو د افغانستان روزونکی د نورو لوبډلو د روزونکي په پرتله یوازې د لوبې ننداره کوي او په غاښونو کې غاشي وهي. د پاکستان سره لوبه تر 45 اور وړاندې د هیڅ چا تمه نه وه چې افغانستان یې بایلوي، خو د ګلبدین نایب او راشد خان پرله پسې خراب اورونه د اصغر له لورې د کیچ میس او وروستی اور لوبه د مقابلې لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدله. د لوبڅارانو 2 غلطي پریکړې په خورا مهم وخت کې یو بل لامل و چې پاکستاني مینوالو بریا په داسې انداز ولمانځله لکه پایلوبی چې وي. د میلیونو افغانانو زړونه درد وکړ، احساسات یې زخمي شو، حتی دومره لیونتوب یې وکړ چې هر څوک به یې د پاکستان د بیرغ سره د انګلستان په لیډز ښار کې لیدی او ورباندې به یې حمله کوله. تر لوبې وروسته لوبغالي کې داخل شو، هلته یې پر لوبغاړو حملې پیل کړې. محمد نبي ترې بچ سو، خو حشمت الله شاهدي د غاړې په ساحه کې زخمي کړ. خو تر نړیوال جام وروسته په هر افغان خپل حق غواړي، د لوبو حساب کتاب به غواړي او د ټولو بایللو لوبو اصلي لامل به غواړي. د بورډ له ریاسته تر روزونکو او حتی له لوبغاړو څخه به هم پوښتنه کیږي. اوس کرکټ افغانان د یوې لوبې په حیث نه پیژني، بلکې خپل احساسات او ژوند یې ورته وقف کړی ده. ملګرو که چیرې غواړئ چې همدارنګه د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ او همدارنګه ملګرو ویډیو ضرور لایک کړئ، شیر یې کړئ چې ترڅو هر ملګری له دې مهمه موضوع څخه خبر شي.